بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ یو ځل بیا د کمپیوټر زده کړې ته. نن به موږ په دې ویډیو کې په 15 دقیقو کې وتوانوي ترڅو څنګه د وینډوز انسټالیشن زده کړو او یا هم په کمپیوټر کې څه رقم وینډوز انسټال کړو. لومړی که موږ غواړو وینډوز انسټال کړو نو موږ باید یا هم د وینډوز سی ډي یا هم په فلاش کې بوټیبل شوی ولرو. که چیرې موږ په فلاش کې یا هم سی ډي کې وي زموږ کمپیوټر به ګل وي، نو فلاش به مو هم ورسره وصل کړی وي او فلاش چیرې نه وي سی ډي وي، سی ډي به هم د کمپیوټر دننه وي. موږ به کمپیوټر روښانوو په ډیل کې F12 تکمه به پریس کوو یا به هم بار بار وهو ترڅو کمپیوټر روښان نشي او د وینډوز طرف ته لاړ شي. نو کله چې داسې ول بیا به دغه کومې مرحلې چې اوس کار کوو دغه د موږ مخې ته راځي. داسې یو حالت به راځي، نو په دې کې به موږ فقط نیکسټ پریس کوو. نو وروسته دونه موږ ورته وایو چې انسټال ناو یا هم اوس دې انسټال شي. وروسته دغونه د موږ یو وینډوز دغه درې حالته لري، نو موږ کولی شو د وینډوز حالتونه انتخاب کړو چې په کوم ډول موږ غواړو خپل وینډوز انسټال کړو. هوم دی یا پرو دی او انټرپرایز دی. دا هوم چې دی تر ټولو نه کیفیت ضعیفه دی. که چیرې زموږ د کمپیوټر رام 2 جی بي 4 جی بي ډېر ضعیفه وي، کم وي، انټرپرایز او پرو نشو سپورټ کولی یا هم نه کېږي انسټالېدو. نو که چیرې په هغو صورت کې موږ د هوم نه استفاده وکړو نو بعض صورتو کې دا لږ ضعیفه دی او لږ سپک دی، کولی شي چې برداشت یې کړو. نو موږ وراشو انټرپرایز به انتخاب کړو او نیکسټ به ورته وویو. دلته به راځو اکسپټ او ورپسې نیکسټ. دلته هم دا بخش انتخابوو. زموږ دغسې یو ساحه راغله. په دوی کې خیر لږ څه فرق کړو ځکه چې ما په ویار کې وینډوز انسټالیشن شروع کړی، یا نه یو وینډوز زما په کمپیوټر کې شته، دغه هم د دې دپاره چې ترڅو ریکارډ وکړی شم او ترڅو دغه عملیه ریکارډ کړم تاسو ته. نو تاسو په کمپیوټر کې به دغلته مکمل دی. تاسو د کمپیوټر ډرایوونه راشي، که یو ډرایو ولرئ، 2 3 4 ډرایوونه ولرئ، نو دلته تاسو به خپل ډرایوونه ووینئ او د دې ځای نه تاسو کولی شئ خپل ډرایوونه ډیلیټ او یا هم ډرایوونه جوړ کړئ، پارټیشن وکړئ، فارمات یې کړئ. نو هغه ټوله مرحله چې تاسو وایئ چې موږ د انسټال وکړو، موږ د ډیټا پاکه نه شي، یا د موږ انسټالیشن وکړو، موږ د ډرایوونه پکې اضافه کړو، کم کړو، نو هغه ټوله مرحله دغه په دغه ځای کې ده او په دغه ځای کې تاسو ډرایوونه او تاسو حافظه کنټرولېږي. لومړی که تاسو ډرایو انتخاب کړئ ورته او راشئ ډیلیټ ته. اوس ډیلیټ نه دی فاله شوی، نو په هغه وخت کې بیا ډیلیټ فاله کېږي. تاسو په کمپیوټر کې ډیلیټ ته راشئ او ډیلیټ ووایئ، تاسو هغه ډرایو به مکمل ډیلیټ شي، فارمټېږي نه چې دی د پاک شي، مکمل ډرایو ډیلیټېږي د هغو ساحې نه، یا نږدې د بل څه یو ځای کېږي. نو که تاسو غواړئ پارټیشن وکړئ یا هم کمپیوټر کې ډیټا نه وي، نو تاسو ټول ډرایوونه ډیلیټ کړئ، د سره بیا نیو ته راشئ، هر ډرایو انتخاب کړئ، نیو ته راشئ، د سره پارټیشن پکې وکړئ، نیو ته راشئ، انتخاب یې کړئ. مثلا ته غواړئ چې څومره شي تا یو ډرایو، نو هغه ډرایو به دلته حافظه ورکړي او بیا وروسته اپلای. نو بل ډرایو به هم انتخاب کړي، بیا به هغو ته هم حافظه ورکړل ته او بیا به اپلای وایي. خو یو شي ته متوجه اوسئ چې دغه حافظه تاسو په ام بي باندې ده، په جی بي نه ده. نو همغه جی بي ته بیا حساب کړئ چې هر څو جی بي غواړئ ام بي ته به حساب کړئ، هماغومره ام بي به لیکئ. نو اوس موږ فعلا کنسل وي ځکه زموږ یو ډرایو دی، هماغه 80 جی بي حافظه مې ورته معرفي کړې، په هغو کې انسټالېږي. او که چیرې وغواړئ چې نه زموږ د کمپیوټر نه د ډیټا ډیلیټ نه شي، ډرایو کې دیم تغیرات را نه شي، هر څه صحیح دی، فقط د وینډوز د پخوانی ډیلیټ شي او نوی د ځای انسټال شي، نو تاسو به سی ډرایو د جی بي د لحاظ نه په نښه کوئ، دلته به انتخابوئ سی ډرایو او دلته فارمټ وایي، ډیلیټ نه فارمټ. تاسو به هغه فارمټوئ، دغه ډیټا به ټوله ختموئ، بیرته به بیا څه کار کوئ، راځئ به نیکسټ انتخاب به سی ډرایو وي، فارمټ شوی به وي او نیکسټ به وي، زوړ وینډوز به حذف شوی وي او نوی وینډوز به تاسو وکولی شئ چې وروسته یې دونه انسټال کړای شئ، یا هم نوی وینډوز به وروسته دونه انسټال شي. نو مهمه ځای یا هم هغه دقت ځای دغه ځای دی. وروسته دونه مرحله د خپله روانېږي، خپله نیکسټ او اکسپ او یس تاسو نه غواړئ کوم مهم څه نشته، تر دغه ځای پورې د انسټالیشن هغه مهمې خبرې وي چې تاسو باید زده وي. دغه مرحله ده راځي، نو دا هم تر سلو پورې مکملېږي، دا هم تر سلو پورې، دا هم تر سلو پورې چې په خپل کمپیوټر ګلېږي، بیا روښانېږي. نو وروسته یې یو نوی وینډوز کې انسټالیشن وي، یو څو مرحلې لري، هغه مرحلې تاسو تېرې کړئ، انتخاب یې کړئ، نو تاسو کمپیوټر صفحه به خلاص شي یا به هم وینډوز اکسس شي.
نو هغه مرحله ختم شوله، ټول 100% تکمیل شول. وروسته د کمپیوټر خپله اتومات ګل شو، زه بیا اتومات روښانیږي. نو کله چې کمپیوټر روښان شي بیا څو مرحلې لري دغونه چې تیر شو، نو د موږ وینډوز تکمیل دی او وینډوز مو اکسس کیږي، خپله صفحه ښکاریږي، رونمایي کیږي په اصطلاح. ښه، د رستارت مرحله تکمیله شوه. نو اوس یوې صفحې ته روښان شو. نو په دغه ځای کې د بعضو هیوادو نمونه دي. نو هر هیواد هم چې طبیعت وي کولی شي چې هغه هیواد انتخاب کړي. خپله یونایټډ سټیټ کې انتخاب وي، خو موږ دلته افغانستان هم لرو. افغانستان به چیرې وي؟ نو افغانستان به وي په لومړي خط کې، ځکه چې په ای باندې شروع د افغانستان خوښ هم چې هر هیواد انتخابوي، خو موږ خپل هیواد لرو. نو دا به انتخاب کړو. ښه، دلته هم یو اس ای دا خپل انتخاب دی. نو همدغه به انتخاب کوم مشکل نه پیښوي. سکیپ. ښه، سکیپ فور ناو. دلته انټرنیټ غواړي، نو انټرنیټ موږ نه لرو، دا به سکیپ ورته ووایو. دلته هم انټرنیټ غواړي، خو موږ انټرنیټ وای فای نه لرو، دلته هم نو ورته وایو. ښه، دلته موږ کولی شو د یوزر نوم ورکړو، یا هم څوک چې د کمپیوټر استفاده کوي یا غواړي چې یوزر کوم نوم وي، دلته کولی شو موږ نوم ورکړو. پر مثال موږ ورکوو احمد، نو بیا ورپسې نیکسټ. موږ د یوزر نوم احمد شو. پاسورد هم غواړي که چیرې اوس پاسورد ورکړو، بیا څو پوښتنې اضافه غواړي، نو موږ جنجال اوږد وي نو نه یې ورکوو، بیا هغه د یوزر نه پاسورد ورته انتخابوو. لاندې دلته سکیپ کوو. ښه، اوس نو دلته یس اکسپټ. موږ وینډوز تقریبا تکمیل شو. نو دا هم د وینډوز خپله های ښه راغلاست. نو خپل یو څه مسیجونه چې لري په روم کې ورته مشته شوي، نو هغه مشته کېږي او وروسته د هغو نه موږ کولی شو چې د وینډوز صفحې ته ننوځو، یا هم د وینډوز صفحه موږ ته راخلاصېږي یو څه موده وروسته. ښه، دا هم د موږ د وینډوز انسټالیشن تکمیل شو. نو دا هم د موږ د وینډوز 10 خپله صفحه ده چې راغله. نو دا وه د نن ورځ وینډوز انسټالیشن. تر بل ویډیو مو الله په امان، ښه وخت، ښې چارې.